منصوبین ریاست انتک وزارت امور داخله طی یک عملیات کشفی 2 تن را در پیوند به جعل و فریبکاری بازداشت نمودند. افراد بازداشت شده به جرم جعل و سوء استفاده از مهر، تاپه و مکاتیب وزارت امور داخله با یک میل کلکوف از مربوطات ناحیه 8 شهر کابل بازداشت شدند. قاری زیارتگل آمر تعقیب و گرفتاری در ارتباط به قضیه مظنونین چنین میگوید: نصرت او ورسره څنګه جلال الدین نصرت باندې مشهور ده او خپل نوم محمد رحمان ده، د پکتیا ولایت د ګرد څړۍ اوسیدونکی دی. دوی چې دی په یوه د مقام ټاپه جوړه کړې وه د ریاست مقام، او په دې ټاپه باندې خلکو ته د پاسپورت او د موټر او د اسلحې هغه مکتوبونه ورکول چې له دوی سره 11 دانې مکتوبونه ګیر شوي دي او یو کلکوپ 15 دانې شاجورې او نور تعداد کالتوس او 15 دانې آیفون پر ماکس موبایل ورسره ګیرې شولې. دوی چې دی د 3 میاشتو په شاوخوا کې دغه کار ته ادامه ورکړې وه چې بالاخره موږ دوی کشف کړل او د کارتینا او د اتمې حوزې ساحه کې دوی موږ ونیول. همچنان افراد بازداشت شده به جرم خویش اعتراف نموده چنین میگویند: و نصرت یک ماه میشه که من شناخت دارم، پدرم مرده بود، سرم جنازه پدرم آمده بود که یک مامای من از طریق از که از این شناخت پیدا کردم. باز یک روز برش گفتم که ما یک 2 دانه پاسپورت کار دارم. بازی که ما برات مکتوب میتم برو پاسپورت از خوست پکتیا بگی. مکتوب گرفت داد، ما به خوارزادیم دادم، خوارزادیم برات به خوست پکتیا. وقتی که مکتوبا را وجود داده بود گفته بود که مکتوبا جعلی است. خوارزادیم بندی کرده بود در خوست پکتیا. 17 روز خوارزادیم بندی بود، 17 روز بعد پس در کابل انتقالش داد، خوارزادیم از بند رها شد. باز اینجا ما آمدیم ما عریضه کردیم که ما اعلام شدیم، باز اینجا محترما خودشون گفتن تا که نصرت گرفتار نشد تو اعلان نمیشی. باز نصرت که گرفتار کردن گفت مکتوبا رو برات کی داده؟ گفت مکتوبا رو برای جلال الدین ما دادیم. مکتوبا رو امنی بود که نصرت حال خودش گرفتار شد، به زبان خودم اقرار کرد که مکتوبا رو ما برای جلال الدین دادیم. ما صاحب بینم قدر کار کرده بودم که مکتوب به ما داد، ما به خوارزادیم دادم که پاسپورت میگرفت. او که نصرت یک ماه واره میشد که ما پدرم مرده بود، سر جنازه پدرم مرده بود، ما که نصرت شناخت پیدا کړ. تقریبا 3 میاشتې اندازه کېږي شاوخوا چې دغه ټاپه ما جوړه کړې وه. دې کې مې 2 مکتوبونه هغه ته ورکړي دي جلال ته، چې هغه مکتوبونه په خوست ولایت کې ګیر شول چې جعلي مکتوبونه وو. دغه نه وروسته زه د وزارت داخلي د انتک د شعبې له خوا ونیولی شوم د کارتینا په ساحه کې چې دغه کوم سامان دلته د ما سره ښکاري دی د ما سره موجود و. خپله د پکتیا په قومندانۍ کې وظیفه درلوده مخکې. نو اوس تقریبا دغه میاشت اندازه کېږي چې د جلال سره ملګری شوی وم او 2 دانې مکتوبونه ما په دغه ټپه باندې تر اوسه پورې ورکړي دي. بس دغه 2 مکتوبو درو یم ګرفتار شوم.